څو ورځې مخکې کامران نومیالک سره ستاسو یو اتڼ راغلی یو نڅا راغلې وه نو هغه ستاسو ټولې هلې ځلې یا ستاسو چې کومه پرمختګ دی د مفکورې په حواله باندې د امن په حواله باندې د ژوند په حواله باندې د مینې په حواله باندې هغه ټولو خلکو یو سایډ ته کېښو او دغه یو نڅا یا دغه ګډی چې کوم دی راواغسته او هغې نه چې کوم یو ډېره لویه ایشو جوړه کړه په دغه حواله ستاسو څه ایکسپیرینس هېڅ فرق نه غورځوي. موږ خو ورته دا وایو جی چې که یو څیز اجتماعیت ته زیان رسوي جی نو تا ته حق حاصل دی چې ته په هغې باندې یو مهذب تنقید خپله رایې ورکړې. په هغې زه بندیز نه لګوم. اوس یو سړی نشم لګولی نشم که زه هم غواړم زما خواهش وي نو زه پرې نشم ایښودی بندیز. دویمه خبره دا ده چې زما زړه غواړي چې زه ونڅېږم ګډ شم. زه د هغې دپاره د چا د اجازتنامې د چا د دفعه 144 د چا د ثواب ګناه د هغه چې کوم متعین کړی تصور دی د هغې پابند ځان نه ګڼم. د هغې تاوس هم نه دی پابند، د هغې دا بیلونګړی هم نه دی پابند، دا چینار هم نه دی پابند. زه هم نه یم، زه نه منم. په کوم ځای کې ماته دا پته لګي چې زما د یوې ارادې نه یا زما د یوې خبرې نه یا زما د یو عمل نه اجتماعیت ته زیان رسېدی شي، ټولنې کې انتشار راتلی شي، نو زه دومره سیلف سنسرشپ کولی شم، خپله مواخذه کولی شم چې زه خپل ځان د هغې اظهار نه وساتم ونیسم. صحیح. مفکوره کې خو سر تاسو بلها قسم تریټرې ډرامې داسې چې کوم دی نور پراجیکټس هم وکړو، دې کې کوم داسې پراجیکټس دی چې هغه تاسو یا پراجیکټ دی چې هغه ستاسو زړه ته هم نږدې وي او هغې نه چې کوم دی ټولنې ته خیر یا د هغې نتیجه چې کوم دی ډېره پازیټیو؟ زه دا خو دلته کې ټول کارونه د انسانانو د اجتماعي خیر په اراده دي، په تصور دي، او ما ته چې کوم زړه غواړم چې لکه مطلب ما کولی هغه رانه بند دی چې کومه د ماشومانو لپاره رساله چاپ کېږي. زه غواړم چې دا په کوم انداز کېدی شي چې زه دا کردار ادا کړم چې دا ولس ته ورسوم. صحیح. عدم تشدد ته به راشو سر. د عیسی علیه السلام نه واله تر باچا خانه پورې دغه یو فلسفه را روانه ده. تاسو عدم تشدد څه ګڼئ چې عدم تشدد وایي څه ته، د عدم تشدد فایدې څه دي، او د یو ظالم جابر مخه به د عدم تشدد د لارې څنګه نیسو؟ د عدم تشدد چې کله مونږ دا تعارف کوو، مونږ د عیسی علیه السلام نه را شروع کوو، نو په دغه وخت کې مونږ ډېر زیات د مغالطې ښکار کېږو. عدم تشدد د انساني رویو د زرګونو کلونو نه د فطرت دی. عدم تشدد د خیر دا د فطرت دی. دا وروسته دا ګوتې متې کول، دا ګزار کول، دا په سترګو باندې ګواښ کول، خپې دربول، دا د وروسته زده کي، او دا همیشه دپاره چې کلي نه د قبضې دپاره وي، دا د خپل حق دپاره نه. دویم دا دی چې د عدم تشدد چې دلته کوم یو تعریف دی چې په هغې باندې خلک باچا خانوم ډېر زیات بدناموي، نو هغه داسې ډېر یو هومیوپیتک تصور دی چې د هغې څه افیکټ نشته. عدم تشدد انتهایی یو داسې عمل دی، یو داسې سیاسي او سماجي ذمهواري ده چې هغه د په یو حالت کې هم غیر نتیجه خیز نه پاتې کېږي، چې دا ته کله مو کې دې کې ټول لویه خوبي ده چې ته به ځان سره خلک ملګري کې، دا د اجتماعیت طرف ته ځي. انساني ټولنه دا د اجتماعیت نوم دی، دا د خپلو ټولو رنګارنګو سره، د خپلو ټولو تنوعاتو سره، د خپلو ټولو اختلافاتو سره. دا زمونږ یو ملګری دی مفتی معاذ، او اوس خو هغه په تغبۍ کې هغه یو موږ په د مذهبي روادارۍ یو غونډه کوله، نو هغې کې هغه یو خبره کړې وه. هغه ویل دا بعضې خلک وایي چې د سړي دا تیزه خبره وکړله یا غلطه خبره وکړله او ما برداشت کړه، نو دې داسې ډېره لویه خبره ګڼي، وایي چې واقعي چې لویه خبره ده، خو برداشت کې خو به ته هم غلطه خبره، سمه خبره کې خو د برداشت خبره نشته. نو تاسو په خپل یو اندازو لګوئ چې تاسو د ورځې داسې وګرځئ، تاسو به څومره خرابې خبرې اورئ، زیاتې نه، زیاتې خبرې ښې. خو مارکیټ دی، هغه مارکیټ کې خلک غواړي چې هغوی فریاد وکړي، هغوی خپل زخمونه وښیي. عدم تشدد چې کوم دی، چې کوم باچا خان یاد کړی دی، هغه په منظمه طریقه باندې د یو ځای، د یو ریاست، د یو ښار د قانون دننه په ځای د دې چې ته سپکې سپور وې، په ځای دی چې ته ټولنې ته یا د خلکو شخصي ملکي دغه ته
ملکیتونو ته نقصان ورسي هلته کې ودرېږه خپله خبره د آیین او د قانون په رڼا کې کېږده. مونږ د 10 نه واله تر 11 پورې دلته کې کیسونه کړي دي، قسیم کړي دي، احتجاجونه هم کړي دي او ټول نتیجه خیز روتي دي. مونږ هیڅ تشدد نه دی کړی، څوک هم نشي ښودلی چې مونږ دا یو خبرې دپاره غږ پورته کړی دی، روچت شوي یو او دا سر ته رسېدلې ده. او د هغې وجه دا ده چې د هغې په شا باندې د تشدد یو جواز هغوی ورکړي ریاست له. ریاست هغه دې کې یو مثلث دی، یو مثلث دی د ګیلې معنی. هغه ګیله معنی پیدا کېږي د بدې حکمرانۍ نه، د ادارو د خپل دایره کار نه یا د خپل فرایض منصبي نه یا د خپل آئیني طور باندې د ډیفاین شوي اختیار نه بهر په خپل ښودو نه. نو هغه دلته کې یو څوک د چا اف آی آر ونه شي، د چا د رنځور درملنه سمه ونه شي په هسپتال کې، تر دې چې د چا په دې لاره باندې د ټرافیک ستونزه جوړه شي، نو د هغه ګیله جوړه شي. دا ګیله چې کوم دی دا کرکه را پیدا کوي. دا د انسانانو ترمنځ د انفرادي شکل کې هم پیدا کېږي او دا د ادارو نه هم پیدا کېږي، دا د اجتماعاتو نه هم پیدا کېږي. اوس دې ځای کې سامریان ناست دي. سامریان هغه سامري چې هغه د جبریل د خپو خاورو رالي اوس خیته په خوله کې اچي، هغه سامریان ناست دي. هغه سامریانو له دا چل ورځي چې د درد نه بارود جوړ کړي او هغه دومره لوی کاروباریانی چې هغوی بیا دا بارود خرڅولو چلم ورځي د دې رابطې مي. نو چې کله هغه دلته کې نه دا مرغۍ ونیسي او دې له یا لاس کې ټوپک یا ول په خلو کې کنزل ږدي یا ول په لاس کې ټوپک ورکوي یا په بدن پسې د بارودو واسکټ تړي، نو هغې ریاست لا د تشدد کولو جواز ورکو که څوک یې مني او که نه مني. ریاست یو انټیټي ده، د دې سره د تشدد کولو جواز شته، د سره د تشدد کولو وسایل شته او هغه وسایل موږ د ټیکسونو په شکل کې ورکو. ریاست سره یو دوه طرفه معاهدې. اوس که په دې معاهده کې په کوم ځای کې ریاست نیمګړی کېږي نو باید چې نیمګړتیا کوي، بې پامي کوي یا قصدن دا څیزونه کوي، نو باید چې موږ د اجتماعیت په شکل کې په سیاسي لار باندې راشو او موږ ودرېږو. داسې نه چې موږ سیاست د نور تشدد جواز ورکو. نو د هغې دپاره هغه قانون سازي کولی شي. د دغه قانون سازي دپاره دغه ځای ته دا کوم پارلمان چې موږ ملعون ګڼو دغه ځای ته هغه خلک لیږل غواړي چې هغوی د ولس د اجتماع نه روزي، چې هغوی دغه در نه روزي. اوس چې ته هلته کې خلک پرېږدي اوټ له ته نه ځي، د ټول نه کم ټرن اوټ ستا دی، بیا دلیل ته نه مني، بیا د خاورې نه ته په خپله باندې پردی. نو دا څیزونه داسې دي چې ته راپاسې ستا ټول ایمان په دې باندې دی چې په ملکن یونیورسټۍ کې اتڼ وشو، خو ستا ایمان په دې کې ډېر زیات زورور دی چې په غزه باندې بم پرېوت. خو ستا په دې باندې ایمان نه دی چې په سوات کې څه وشول، په باجوړ کې څه روان دي، په وزیرستانونو کې څه روان دي، په چمن کې څه روان دي، په لاهور کې څه کېږي، په اسلام آباد کې څه کېږي او په لارو کوڅو کې زما د وطن څه کېږي، ما ته څه میسر نه دي. نو په هغې باندې ستا نه دي روان. نو دا اصل کې ته ځان د اجتماع د پړې نه خلاصې. نو تا ته دا ښکاره شي چې د اتڼ کې زور نشته، نو ته د اتڼ سره تربرولي کې تربګني کې اتڼ خپل وجود ته ثابت کړه. اتڼ ته خلک راپاسېدل، تا ته ودرېدل، زه تا ته ودرېدم د اتڼ سره، زه به درته اتڼ وکړم. ته ما سره په دې باندې په دلیل باندې خبره وکړه. نو عدمي تشدد چې کوم دی هغه د ځایي ټولز چې کوم ستا د خاورې وسایل دي، کوم چې ستا د خاورې لارې دي، کوم چې ستا د معروض سره تعلق دی، د هغې تعلق په بنیاد باندې هغه تا ټرین کوي، تا له دا صلاحیت ورکوي. باچا خان ویل چې زه تاسو له داسې وسله در کومه چې هغه تاسو یو دښمن هم نشي اخیستی، او هغه د صبر وسله ده. باچا خان او دغه ملګرو به دې جنګ ته د صبر جنګ وي. نو هغې کې ته ریاست له د تشدد جواز نه ورکوي. نن دې دا خلک د ریاست نه د تشدد جواز واخلي، دوی دې ودرېږي مخامخ. نن دې دا خلک راپاسي او چې کوم حکومت دی، پارلمان دی، کومې ادارې دي د دې سیول انتظام کولو ذمہوار چې د ریاستي کمې ستنې دي هغې ته دې مخامخ ودرېږي. چې ته په پیریانو باندې ګزار کې، پیریانو ته کنځلې کې، هغه عیني جوابدeh نه دی. عیني طور چې څوک عیني طور جوابدeh دی هغه نه تپوس نه کوي. نو د عدم تشدد په باره کې ډاکټر سیبالدین ارمان صاحب ډېره ښکلې خبره کړې ده. هغه وایي چې یو څوک د عدم تشدد مخالفت کوي نو هغوی به لومبی دا ښیي
چې د ادمي تشدد کومه لار د خپله کړې ده. جیني شارپ په 1921 کې پیدا شوی دی جنوري کې، او هغه چې د 3 میاشتو 4 میاشتو نو هغه وخت کې د پښتنو په خوره باندې په ادمي تشدد اډانا یو مکمل تنظیم په وجود کې راغی د انجمن نساء الافغانه په نوم. بیا وروستو هغه جیني شارپ 200 لارې ښیي د ادمي تشدد د مبارزې. نو ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب دا پوښتنه کړې ده چې که یو څوک په تشدد ادمي تشدد نیوکه کوي نو هغه د دې وایي چې په دې 200 لارو کې کومه لار خپله کړې ده، او که بالفرض نه ده خپله کړې خو د خپلې تجربې نه د خپل مطالعې نه هغه دا نتیجه اخذ کوي چې ادمي تشدد مؤثر نه دی، نتیجه خیز نشي کېدی، دې سره بدلون نشي راتلی، نو هغه دې وایي چې د تشدد لپاره دغه سره څه لاره ده. آیا د یو منظم ریاست سره چې هغه د نړۍ اټمي طاقت دی که نه مو نو هم زه د ریاست خلاف د تشدد په حق کې نه یم. د ریاست سره خلک ملکونه جوړیږي، ملکونه بیلیږي، ملکونه ورانیږي، ملکونو کې چې کوم دی نو دنه بدلونونه راځي، ډیویژن زیاتیږي، صوبې زیاتیږي، کمیږي، ته جغرافي پرېږدي، نوې جغرافي نیسي. دا روایت دی، دا د انسانانو ټولنې چې دا څیزونه به روان وي د وخت سره سره. خو آیا ته د یو منظم ریاست خلاف د ادمي تشدد لار هغه په دې باندې صرف مسترد کې چې ګنې زما سیاسي وابستګي یا زما قصد هغه یو دیومالایي تصور سره تړلی شوی دی، او هغوی خلک تورنکې د هغوی د چې کوم سرګرمۍ کوي په هغې باندې چې کوم دی ته نیوکې کوي ته دې پورې محدود شي. نو د دې مطلب دا دی چې ته یو شکست خورده انسان یې. ډیر ښه فکر، ډیر ښه سوچ. سر زه به ستاسو د تصنیف په میدان کې بابا څومره کار کړی دی، یعنی د څومره کتابونو لیکونکی دی. بل ستاسو یو ناول ډیر مشهور دی کوم ته چې نینځک ویل کېږي، او هغې دپاره چې کوم دی تاسو دغه یو ماحول ته هم تللی وئ، نو په دغه حواله که راته ووایي چې دغه ایکسپیرینس هم څنګه او د څومره کتابونو لیکونکی یې تاسو؟ کتابونه په ما شپږ ولیکلي، 2 د شعرونو دي، یو رپورتاج دی، دا ناول هم دی، او ایډیټ کړي مې ډېر دي. د نینځک تجربه زما دپاره هیڅ داسې نوې نه وه، ځکه چې زما خپل دا خیال دی چې دا مونږه په دنیا کې خلک دا ویش کوي که نه چې دا ښځه ده، دا سړی دی، دا خواجه سرا دی، دا ماشوم دی، د ده عمر دا دی، دا ضعیف دی، اولډ ایج دی، دا معذوره دی یا ډیسیبل دی، خصوصي افراد چې ورته وایي. دا نو هغوی چې کله دا سټیټسټکس راخلي، دا درجه بندي کوي، نو هغې کې دې ته هغوی په نظر کې ساتي چې که د دوی څه داسې ځانګړې ستونزې چې هغې ته ځانګړې پاملرنه وشي. مهذبې ټولنې چې د کومو مرکزه د انسان وجود ته اسانتیا ورکول دي، دغه تحفظ کول دي، نو هلته کې دا درجه بندي د دې دپاره کېږي. دلته خو درجه بندي په دې بنیاد باندې کېږي چې د هغه استحصال وشي، هغه د بنیادي حقونو محروم کړی شي. لکه مونږ دا د دې علي شاه کیس مونږ ولیدو چې هغه وویشتلی شوه، نو هغه د هسپتال په کوریډور کې پرته وه، نو هغه 3 ګنټې وی وخت چې د هغې ژوند بچ شوی وی. خو دا ستونزه وه چې په کوم واټ کې کېږدو، د سړو واټ کې که د ښځو په واټ کې، د هغې دپاره هغه اسانتیا نه وه. او دا فرق چې د ښځو واټ او د سړو واټ، دا په هغه ټولنې کې ډېر زیات مخې ته راځي چې هغه مصنوعي ټولنې، هغه خلک د هغوی غیرت هم جالي او مصنوعي، د هغوی د وطنیت هم مصنوعي، د هغوی ګیرې او خریلي بریتونه هم مصنوعي، او د هغوی لیبرلیزم هم مصنوعي. نو هغه وخت کې د انسان ژوند شاته شي، نور اصطلاحات را مخکې شي. پکار دا و چې لومبیا د انسان ژوند بچ کړی شوی وي. نو ما خپل ځای داسې ولیدل، زه اگر چې په خپله باندې دا داسې نه ګڼم، یو چاته حق نه دی حاصل چې هغه دا واښه ته هم تکلیف ور ورسوي، دا د بوټي ته هم تکلیف ورسوي. نو زه ما دغه تجربه وه ما ولیدل چې هغه بالکل مساوي، لکه مونږ تاسو چې ځان انسانان ګڼو هم د دغه لیول انسانان دي، بلکې په هغې کې یوه مکالمه وه، او هغې کې هغه وایي چې خواجه سرا چې کوم دی دا د ښځې نه 1 درجه او د سړي نه 2 درجې ښه مخلوق دی.
نو هغې نه هغه کس تپوس وکړي چې د ښځې نه ولې یو درجه ښه دی. هغه ورته ویل ځکه چې ښځه مور جوړېږي. نو مور جوړېدل دا چې کوم دی فوقیت لري. نو زما خیال دا دی چې هغه د دې دومره کرکو کې، په دې دومره استحصال کې، په دې دومره پیغورونو کې، په دې دومره پچموزو کې به ممکن ده چې که ستاسو به بل چا وس ونه رسېد ځان به ووژنئ او هغوی ښه په فخر سره خپل ژوند کوي او د خپل ژوند دعوه کوي. صحیح. سر اکثر خلک دا اعتراض کوي چې مفکوره د دې مفکورې چې کوم دی پښتون کلچر سره یا دې سره داسې تعلق نشته، بلکې دا په پښتنو کې اوریاني پیدا کوي او بیا په ځوانانو کې د مذهب او د روایاتو خلاف چې کوم دی یو کار کوي. د دغه اعتراض په حواله به ستاسو جواب سي؟ نو دا خو د هغوی مفروضي دي او کلتور چې مونږ کوم کوو نو مونږ د هغې اړخونه ګورو. کلتور جامد څیز نه دی. کلتور جامد څیز نه دی چې یو مولانا دی په اوښ ځکه سفر کوي چې پیغمبر د خدای پې کړو، یا د هغه موبایل ځکه نه استعمالوي چې دا پخوا ونه لکه سنت نه دی، بدعت دی. نو کلتور چې مونږ کوم نوی دنیا ده، د نوی دنیا ایجادات دي، دریافتونه دي، نوی علوم دي، مونږ د هغې په تناظر کې ګورو. او زمونږ چې کوم د کلتور د مطالعې یا د نورو څیزونو د مطالعې کوم هدف دی، کوم مرام دی، کوم مونږ ته چې مونږ ګورو، نو هغه مونږ دا ګورو چې دا د انسانانو ته د خیر باعث وي. پاتې شوله د مذهب خبره. مذهب مونږ دا باور لرو چې دا د انسان او د خدای ترمنځ بیخي و شخصي پرایویټ رابطه ده. او که بالفرض تاسو د ورځې 10 وخته مونځ کوئ، پکار نه دی، پکار 15 وخته دی او په خپل وخت دی، خو که تاسو د ورځې 10 وخته مونځ کوئ که نه، او دغلته کې به د روډ کې کند یو دعا کوئ چې دا کنده ډکه شي، نو دا نه ډکېږي. د هغې تاسو ته، ستا د عبادت، ستا بچو ته، ستا مور پلار ته، ستا ټولنې ته د هغې شخصي هغه ګټه نشته. د هغې ته ګټه غیر مادي ده، او غیر مادي دا دی چې هغه ستا د مذهبي د خدای سره اټیچمنټ هغه چې کله ستا په عمل کې راغی نو ستا د شر نه به دوی محفوظ وي. دغه ګټه ده. آیا مونږ د یو بل سره په جوماتونو کې کرښې نه دي راغلي؟ آیا خلک د جومات په صف کې د یو بل سره فاصله نه ساتي؟ د خدای په کور کې یو بل سره بغض نه ساتي؟ نو هغه د هغوی خپل یو تصور دی. زمونږ خپل دا خیال دی چې مذهب د انسان او د خدای ترمنځ واسطه ده او مونږ موضوع نه ده چېرته نه پاتې شوي. صحیح. تاسو سر که مونږ خیال وکړو یا زما چې څومره معلومات دي، تاسو د مورنو ژبو په حواله باندې هم ډېرې هلې ځلې کړي. نو دغه تجربه ستاسو کامیابه څومره شوه او د مورنو ژبو افادیت او اهمیت څومره ضروري ګڼئ؟ مورنۍ ژبې خو اهمیت ډېر زیات دی. د مورنۍ ژبې نه بغیر یو د ترقۍ تصور، د انسانیت تصور دا نشي کېدی. دا زمونږ ټولنه کې چې انتشار دی، د دې وجه دا ده چې دلته کې څیزونه ټول اردو میډیم، عربي میډیم او انګریزي میډیم دي. څه وخت به فارسي میډیم وو، هغه هم پکې اردو ته لاړل. نو هغوی چې کوم د اخلاقیاتو چوکاټ راوړی دی او کوم نسل تیاریږي، نو هغه نسل د خورې د بیانیې نه او د خورې د اخلاقیاتو د کوډ نه هغه شوکېږي. د دې اخلاقیاتو دا کوډ ځان له بیا یو مسله ده، هغې باندې بیا سړی خواته هغه جدا یو څیز دی. خو دغه چې کوم دی دا ایجاد نشي کېدلی، تنقیدي شعور نشي کېدلی، کما حقه تخلیق نشي کېدلی. ته د خپلې خورې د ضرورتونو مطابق سند مخکې نشي وړلی، ته کنزومر پاتې شي، موظف صارف. ته خپل ضرورتونه د خپل موسمونو مطابق، د خپلو ضرورتونو مطابق ته ایجاد نشي کولی، سیز نشي راوړلی، دریافت نشي کولی، ډسکوري نشي کولی. مونږ چې کوم کوشش کړی دی، مونږ د قانون د آئین دننه مونږ ځو او مونږ رابطې کړي دي. اوس هم په دې سبا 23 تاریخ دی، نو سبا داسې امکان دی چې مونږ د دغه د ایجوکیشن سیکرټري سره ووینو، کېدای شي وزیر صاحب سره ووینو. او مونږ یو کوشش کړی دی او د دې نه پس چې زمونږ په لاس کې د آئین هم دی، زمونږ په لاس کې د متعلقه ریاستي ادارو لخوا نوټیفیکیشن هم دي او د هغې باوجود هم دا نه کېږي. په ریاست کې د نوټیفیکیشن مطلب دا دی چې تاسو ته ووایي چې دا سړی دی د اوبو وڅکي او تاسو یې نه څکئ، نو هغه خو بیا د آئین د دغه خپل یو شق شته د مخالفت کولو یا د هغې د ځوړند ساتلو. نو هغې دپاره بیا موږ یو کوشش کوو چې موږ په اجتماعي طور باندې یو کمپین وچلو او موږ روډ ته راشو
هماغه د علمي تشدد په اصولو د عین قانون دننه چې مونږ روډ ته راشو مونږ د پوښتنه وکړو. الله دې وکړي چې دغه وشي او دغه د نتیجه خیز وي. سیاسي کومه منظرنامه چې د سر مونږ ګورو د ډیر وخت نه یو سیاسي ګوند په مونږ باندې مسلط شوی دی او هغه چې کوم دی هغه خپله سیاست کوي، هغه سیاسي بلوغت په نن سبا وخت کې ختم شوی دی. نو په دغه حواله باندې ستاسو څه نظر دی؟ نه دا د سیاسي دغه خو په خپل ځای باندې دي بیاني او سیزونه، د ګوندونو مسلط کول نه مسلط کول هم په خپل ځای باندې دي. خبر اصل کې دا ده چې مونږ په دې سیاسي شعور باندې کار وکړو چې د کوم خلکو د پارلمان سره سرشته نشته، د پارلماني امور سره نشته، هغه مداخلت د غوي د عیني کردار مخالفت کوي غوي، نو باید چې مونږ د غوي سره مخ ته ودرېږو، دغه لپاره په پارلماني رشتي مضبوطو. او زما خپل دا خیال دی چې کوم خلک د مرکزیت سیاست کوي، چې کوم خلک د مذهب په نوم باندې د عالمگیر اخوت په نوم باندې سیاست کوي او هغوی مذهب یا وطنیت د اختیار او اقتدار د لاسته راوړلو لپاره د ټول په تور باندې استعمالي، نو زما په خیال دی چې هغه د ولس سره په خپل نه زیاتې کوي او کوم خلک چې په پارلیمان باندې ولس به اعتماد کوي، نو زما څومره خیال هغوی په خپل باندې دغه غیر پارلماني قوتونو سهولتکار دي، د هغې مرسته کوي. صحیح. غیر شعوري ته ورکوي، شعوري ته ورکوي خو مرسته کوي. صحیح. مولانا خانزیب په حواله باندې برا شو، زه ځان خوشبخته ګڼم چې داغه د مرګ نه 3 ورځې مخکې زما هغه سره پودکاسټ شو، ناستې مې ورسره شو، خو له بده مرغه لاړو د دنیا. د مولانا خانزیب غوندې د فکر د پاره چې فکري پرمختګ د پاره یا د سیاست د پاره داغه غوندې خلک څومره اهم ګڼي او دی وخت کې د مولانا خانزیب صاحب کمې څومره محسوسوي، حالانکه تاسو په ډرامې هم کړي، تیاتر هم کړي، کتابونه هم لیکتي، خو په دغه حواله به راته څه وایي؟ داسې کار دی چې انډیویجوالز داسې ډېر شته، خو په مولانا خانزیب باندې د وړه ښځه چې کوم رحم و، نو زما په خیال باندې خو دغه مشرور و شیخ جانزاده چې کوم دغه په داسې حالاتو کې چې افسیار و د پیرنګي قانون او د پاکستان ریاست قانون د زیات خطرناک شکل سره برقرار ساتلو، په داسې حالاتو کې چې یو خواته د خلکو ته د سیاسي عمل کولو اختیار نه د افسیار لاندې، او بل طرف ته شرمخان په تربوزکو کې راخواره شوي وو، غرونه غارونه نیولو، په داسې حالاتو کې شیخ جانزاده سیاست کوو. شیخ جانزاده نفس بلکې دغه سره چې د مولانا خانزیب کوم نور رونه دي هغوی په ده باندې د انتظامی امور ایښي وو چې هغه ظاهره خبره ده خلک کوي، خو په هغه باندې د داسې دنیایي معاملاتو پیټې نه وي ښې، هغه یو قسم له هغه خلک چې وي د خدای په لار کې وقف کړی، نو د خدای او د قام په لار کې هغه وقف کړو، نو خلک به داسې راشي. د مولانا خانزیب چې کوم یو کمال و هغه دغه په یو خو اعتدال، دویم د خپل موقف په پیش کولو کې چې د دلیل باندې کوم زور راوړلو، د دلیل حیثیت هغه چرته کې نه پرېښی، هغه راغلی دی اوس د هغه په دې کتاب باندې فیصل فاران صاحب د هغې وضاحت کړی دی. هغه یو وخت کې ویلي چې کوم مولا په منبر باندې د امن خبره نه کوي نو هغه بس مونځ نه کیږي، او زمون خو برابطې کېدلې نو هغه ویل چې دا کوم دی چې دا اریت الذی یکذب بالدین، نو هغه په یو شخصي محفل کې د سملګرو وړاندې هغه دا خبره کړې وه چې لکه دا ذمواریانې دي، که دا ذمواریانې ته نه پوره کړې ستا د عبادت حیثیت نه پاتې کېږي، نو هغه یو تکلف پاتې کېږي، هغه د خدای سره د یو فرض د تعلق نتیجه نه ورکوي. نو زما څومره خیال دی چې داسې به ډېر کم خلک چې هغه د مولانا خانزیب په شان علمي حیثیت ولري او تنقیدي بصیرت ولري او د قلم تر لارې د گفتار تر لارې د کردار تر لارې یو شان خپل جدوجهد وکړي شي، خو ممکن د سره دا خلک پیدا شي، ممکن د چې ویم چا پیرا، خو کېدای شي چې هغوی داسې رونو نه لري کوم چې د مولانا خانزیب لرل، نیو رکاوټ به پکې دغه نور داسې. ډیره زیاته مننه سر. اخري پوښتنې له ورځم د همراز پودکاسټ لخوا به ځوانانو ته پیغام څه ورکوي؟ ګلاب د خپل جبې سره، د خپل خاورې سره، د خپل غر او نختر سره، د خپل وطن د مرغیو سره
د څاروو سره د ځناورو سره تعلق جوړ کړي او د دې د ملکیت دعوه چې کوم ده هغه د انساني تاریخ ذمہواری ده دا چې دا کوم د ځمکې د آبادۍ خبره ده دا کومه اهبطوا مصرا خبره ده په دې کې دننه یو ذمہواری پرته ده نو چې چاته ذمہواری د یو څیز وي او هغه د دې د معرفت هم کوشش نه کوي او بیا د دې لپاره د فعالیت کوشش هم نه کوي نو آیا هغه خپل انساني ذمہواری پوره کوي نه پوره کوي نو باید چې د خپل ژبې خپل خوري د خپل قام د خپل خلکو د خپل وسایلو او د خپل مسایلو سره په تعلق په هغه په دغه باندې ځان پوي کې په نفسیات او جدياتو ډیره زیاته مننه سر یو واري بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو ستاسو قیمتي مننه. لمحه د همراز پودکاسټ په نوم کې ډیره مننه ستاسو بالکل مننه. قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا موږ سره ډیر محترم حیات روغاني صاحب تر بل پودکاسټ پورې خپل قربا محمد صدیق همراز لور کې اجازه